أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورسات کی بل صفات دوی ذکر کړي دوی قاول مال لګای نه خو چې کله گیر شي بیریا را پاره لګای شي ور داخل کوی ډیر وشت مال لګون کړي شیطان ملګری دی والذین آغا انسانان ينفقون اموالهم شخرج کی مالونه د پاره د خودلو د خلکو ځان خي سبار سیرت درس کې مرزی ریانه سړی څنګه بچ کی احسان والا سورہ یوسف کې الله فرمایي یوسف علیہ السلام الله ما علم او حکمت ورکې موسی علیہ ورکې ځکه دوی کې اخلاص احسانو ریا نظام بچ کول بځای اخلاص الله باندې ایمان قیامت باندې ایمان د الله د عظمت عقیده د خلکو د مدح زمنه نه متاثر کېدل هغه اسباب استعمالول چې عمل په قبلي د عمل کول نور سره جوړه چې الله را دینه کې د الله سره مې د قرآن او سنت تعلق jihad کول کوشش کول عمل پټو شهر چې کې کنيت علي رسول الله فرمایي کله چې انسان د ملګرو سره یو ګرم ټوپونه وي مانځل او شزان لشي بینه کې ویداري کار دی حدیث کې راځي انا خير الشرکا الله تعالی فرمایي زه په ټول شریکانو کې غوړم غنیم چا چې مار لپاره ما عمل کړو د بل چا لپاره په لې سما غل ورکو ولا يؤمنون کې واب معنا ده اس لا يؤمنون دي ته ویل شي علت او جواب سوال داخل ول ریا کوي زکه دوی ایمان لري بالله په الله باندې ولا باليوم الاخر او پر ورځ سنه ومن يكن الشيطان چاله چې ابلیس ملګری شنو فساقرین ډېر بد ملګری دی دی خلکو باندې شیطان قبضه والے دی شیطان خو ډېر روان ملګری دی ورسات او صلی الله وی اخر باعث سره چې ته په الله ایمان راوړې قیامت باندې راوړې انفاق ورکې ندی تعالی معنی سره هیڅ نه دی نو صحیح طریقه باندې مال خرج کا وما ذا علیهم الله یسبوج دې په دې معنی لو امنوا بالله کدی خلکو صحیح ایمان راوړې په الله باندې او یوم الاخر او پرزو سنه وانفقوا خرچه کړي وې مما دا غسنا چې کوم رزق دوی الله ور کړي دې سبوج بوي ایز بوج نشتا په الله دې ایمان راوړي کنه قیامت باندې مال دی ولګي وسوینیت صفاکا وکان الله بهم علیم نو دې الله په دې باندې پویا ورسا کې جواب د سوال دې سره سوال پیدا شو من به ولګو وسلو په الله باجر راکې 500 دیږي کې الله جواب وکړي چې دا خبره غلطه ده تاسو لګولې یو په وسو باندې ستر کو حساب کو څومره شو ام لزید ان الله یقینا الله تعالی لا یظلم ظلم نه کوي پاندا سره سره مثقال ذره ذره ویل شي سر میګیلا زره ویل شي رسول میږي سر لا زره ویل شي دلمر هغه وړاندې چې کوټه کې دنه تاویږي زره ویل شي هغه ګرد له لاس پورې رکھته او سړې پوکي والو شي عرب د استعمالي کنایه د لکشنه مونږ یو کنه معمولی وس الله وکني کار دی وکینو ته ګوره څو چند درکو عجیب آزاد دی الله وان تکو حسنا الله وک چرته دا پانداز دا ویني کی زیاد بگی دی لراوی ته الله ور کوي د خپل طرف نه اجر عظیم لوی اجر دلا جنت ورسه ایتونه کې تخفیف اخروی اے انسانانو قیامت را روان دي څه توخه خولې ګلتا عبد الله ابن مسعود نبی صلی الله علیه وسلم ویلي ویته مال قران ول ولا هغه ویلي یا رسول الله تا باندې نازل دي زول ولم دي او مال الله امر کړي ابي ابن كعب لم ویلو هغه تا باندې خو نازل دي وی مال الله امر کړي وسمانو می اخسته ویاو
بکان شدید او ابي ابن كعب صح وشړل د عاجزې د وجنه چې مال ګوره والله ګوره الله زما یادې څومره لوی مهربان دی. عائشہ فرمایي رضی الله تعالی عنها کله چې د افق مسله رااله سورې نور شکل الله نازل کړي نو ډیر زیات به وشړل. چا به پښتنه وکړي چې مور ولې جاړي وېزما خود شي ګمانو چې الله او نبی صلی الله علیه وسلم دې سره کې زما بارک خبر اور واچوي دا مخیلم نو چې زما بارک الله وحی را لیکي. عائشہ ونه د ټول امت مور ده فقيه زنانه ده مجاهده الله لوی ولی. ابن مسعود سے فرمایي چې دی آیات دراغو زر عالم نبی صلی الله علیه وسلم علیه ودرېګا وی چې کله مې د نبی صلی الله علیه وسلم د سترګلو کا د سترګونه و کی روانه وستر ګډه کوي مالوی ابن مسعود په صح حال قیامت زو پتا سبانی کوي کوم وكيف ما الصحال بي اذا باتم الله وجنا چې موږ راولو من كل امه د هر یو ډول نبی شهید نیو غوا وجنا بك على هؤلاء شهيدا وبرا ولم زتا په جماعت باندې غوا دا ډېر صحال له ورسات او صلی الله فرمای دغه صحال له چې چا د محمد صلی الله علیه وسلم مخالفت کړي هغه به ارمانو کې یا الله کاش من خاور وي خاور د رسول سنت له حساسه ډېر د خلکو څومره ملنډ نه بس شروع کړي صحیح عمل د نبی په سنت باندې ثابت درس کې رشخان مجلس کې رشخان الله وی چې د نبی د سنت مقابله کړي مخالفت کړي هغه دنیا کې بارمانو کې لا سنبو اوچ اخري دلیل لبدی د نبی د سنت ډېری پیدا دي یو پیدا پکې دا چې د دې دنیا راحت در باندې راځي یوم اذن پدې ورځ باندې خو وګڼي الذين اغه انسانان کفروا چې کافران دي نافرمانی کړي د رسول ارمان چې برابر شي بهم الارض په دې باندې اسمکا کاش کې سره پیدا نه وي یو کاش قبرونه کې پراته وي دعا کاش په میدان د حشر کې د خلکو د پولاند کړي وي دې ډیر کارونه کړي الله یې مانه اوسوم نشي پټولې یو الله راوړي ولا یکتمون الله حدیث او داخله ونشي پټولې د نه پټې د الله نه خبره بلو کوم چې کله نشه کوي منځنه مرضی الله وي حتا تعلم ما تقولون دا وخت کې شراب حرام نه و علی رضی الله عنه سورې کافرون تلاوت کوو مانځ کی لام ټول پرې خو دمه باندې الله دا حکم را لېږي آیات دلیل له بده مفسرین لګي چې د مانځه معنا زده کولم ضروری دي د مانځه معنا دی عوام څومره دی مولانو څومره بن صافي کړي عوام سره دا عوام دماغ کې دا خبره شوې چې داخله ګوره مسلک نه مني یو څوک تراویح شل کې څوک آته مذهب نه مني داول ورځ خیرات نه مني درې دعاګانې نه کوي امیم نو بس نن بچا پټینګي کوي دا خو رښتیا ده کنه لیکن دا پښتنه ته ونه کړ شي او امی کینا شپېته کالاوی کله تاسو مختری پاتې حتی تعلم ما تقولون د آیات په تشریح کې مفسرین لګي چې د مانځه په معنا بزام پوي تا اوی کال منځنه وکړل ونحفظ الفاظ معنا تور پښتنو کې جدي څه معنا مولا لم نه دا یاد نو ملي به سي دي مفسرین لګي خاص کر لوسی حرفي عالم دي د مونږ معنا ذکر ضروری دي دا خارجه ده الله نه جاری کړو په الفاظ معنا باندې پوهې نه واسه ریږي گئی دی امید شونه ویل چې مولا سي پرې دې خبرونه چې کم ضروری ده اره مخه مخکا اسما د مانځه معنا اياک نعبدو اياک نستعين د دې الفاظ معنا معنی ده کا جنابت حالات کې شوی جمعات ته مرাজি ټیک ده کنا جوړه مریضان یو بنې ته مو والے شي ربط آیات مخکې سره ده مخکې د قیامت سختی بیان کړه وسوي حالت سړې بچي په مانځو یا ایها الذین آمنوا ایمان ولا تقربوا الصلاة
منی چې کېږي منزل روان ته محال دا چې پتا سیال کې وې نشتا سو شراب لا حرام نه و یوسابی تلاوت کې بری کې لام لام ټول پاتش حتا تعلم چې په شی ما تقولون سوې تاسو کنزل ځان لونه کې خیره دویم منی دې کې منزل الله په شال شوی جنابت کې الا عابر سبيل سمانا جمعات کې احترام د وشو تزيد دا جایز ده جمعات باندې استادالار ده الت صابون دي جان پاک وغيرها دا چراله یا بار چوزي غسل خانه له خیر ده چاویل دا منځ سره ولګوا منځ دې کې منځرا ک پلار باندې روان وای وبني تیمم به هوا وکنه عمرو بن العاص در مجاهدین قومندانو احتلام وشو وبنوی په مقام کې تیمم والا او د شو کې منزله مخله شو ابو عبیده ابن جراح مخ کې دوی سي روسه کې مشر زم وته مخ کېږي نبی صلی الله علیه وسلم شراله عارضه وکړه ملګرو دې خود شکار وکي نبی صلی الله علیه وسلم طلب کې وراش اشنا ودا کار دی ولې کړي سخت یخنی وا ځان خو منو شو وجره قران کې الله فرمایي لا تقتلوا انفسکم ځان نو وجنی په نبی صلی الله علیه وسلم وخاندل کې استدلال لیکړي دا خلق دلته الله یادای من ځن منځ دې کېږي کله چې جنابت په حالات کې مگر که په سفر باندې روان وي وبني کیم سختي وکته مو حتا تغتسلوا در دې چې غسل وکي او ان كنتم مرضى کوي نه جوړا او على سفر یوي په سفر باندې یو جاء احد یراغ یکستاس من الغائط دلان طرف د کندنا غائط دمنا لاندې طرف د کندي الته انسان ضرورت پوره کوي شربینی لیکي دی جمله کې الله د انسان غرور مات کوي بعض انسانان دې غرور باندې ګرځي الله ویل شو ظالما کندل لاړ څه دی وکړالتا څه ستاره بدن نه خارج شول څنګه پیدا ایته تعالی غرور څه پکار چې ته غرور کوي سبار شرد در شیراجی عمر رضی الله عنه ویلي چې کله د الله مخ له ودرې ګډیر په عاجزه ودرې ګډې مانځي کی بدمعشه باندې نه ودرېږي قبرستان کې په عاجزه ګرځي ګنا نظام منع کوي او لامستم النساء یا مسکړې وې زنانه په جما لمس دوه قول دي لا سګول د کجې سره چای په دې موده سماتيږي چای ولنه ماتيږي تطبیق دا ماتيږي په دې شرط چې بغیر د پردې نه په دې شرط چې انسان د شهوت په وخت کې لاس وروړي الته خجله دلته لامستم النساء کې نه د جما نه ده هم بستری دی وکړه وسوب نشتا فلم تجدوا ما الله يمندمون کړيوبن فتيمموا قصوا شهيدا طيبا خاور پاک لرا فمسوا مسك اذا قل مخنا ولا سن ان الله يقين الله ما فيكم کې غفور بخون کې شهيدا طيبا پاک خاورا چا وی دنه مر خاورا من بهتره چې پسل لا ټکي چا وی جنس الارض امام بخاری فرمایي په هغه ځای کې به تیمم کې چې کم از کم ساره خاور پوری لاس پوری خاور ونکلی صادر باندې تیمم د جاهلانو کار دی بعض خلک زر صادر مخله واچ شړق چې تیمم ور باندې وای کم دین دی ځان لګي په دې کې یو زر برکت دو سر به چایو ذکر کړي چادوا چادرې شاد سلور لاس کم ځای پوری چا مړون پوری چا څنګهلو پوری پروي د عمار باندې یو ضربه مخ او لاس او لاس مړون پوری در جمهور قولم دی احناف وی چې بدی باندې ارمز کی طهارت مطلقه ده شافعی وی طهارت ضروریه تیمم دیو کې را پرز مش بکیږي او بس نوافل وغیرہ قضې پینشتا ایله ببل کوي کم شبانه 14 ماتی کی پای تیمم ماتی لیکن دې کې لیدل د وبم شرط دی چې واسطه ورمانی ورسا کو سر د يهود باندې د نبی صلی الله علیه وسلم قال یا رسول الله که سړی جناو کې هغه څوک هم نه ورچم راوړې تورات
تورات یو کله راوړو نو کله چې وکړه تورات کې دا حکم نه هیڅ مخې ته واړو موږ دا نه منو الله چې اون نیمګړو مليانو او تو نسمنا مول نیمچه مولا کله کوئی کنه ویني مولا خطر د جهان دا نیم حکیم چې دا خطر د جان دی رضان نیم علم هم شړې بربادي فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون الله وی د علماء او د قران او سنت نه پوښتنه وکړه دانه چې د درې کتابونو دی ویلي صرف یوځه کې امامت را ټینګړې اسمه جامع کړي ته پټه داوا کوي اوس پر سړي پوزه تور کړی وزلو هاره ار سړي ولا سړي حیران شي د شلوی لوی ائمه لکه امام بخاری امام محمد ناصر الدین البانی شیخ الاسلام ابن تیمیہ ابن قیم شاہ العلماء مولا قاری عبد الحی لکنوی دا ټول باندې رد کړي صرف یو څو خلاصې ملاشه دي کړي چې ته ذکر کې بیا پس کویږي او کته در شي وای شری څو کسان ملمان را روان دي عربان ته صرف هغه په عربي کې خراغلا شوې به اخو بیچاره غلې ودري دا یاد نه دا خو میخانه کی ترجمه چې استاد نه یاد کړ د نمخ کېږي نه رسته کېږي زه په ځای په ما خپل شي تاویګار کال نو علم پکار دی قوي علم تحقیق تر ما وفات پوری او علم کوم علم د قران او سنت دې کې ځان ما ماهر کول پکار دی علم ترى آیت نو ګورې ال الذين اغ انسانان لرو تنسبن شیل ورکړې شوی چې سمن الكتاب نیمګړي مولین دي یشترون عقل گمراهی و یریدون اراده لري چې گمراه کی تاسو نه غلاره خپل خلاړ برباد شو کوشش دا کوي چې تاسو موږ گمراه کی ورسره کی جواب سوال دوی ویل دا خو زمونږ دوست زمونږ خیر خوا دی جوابداري پوخ دشمن دی چې د سنت مقابله کې ودرولې والله اعلم الله که پویږي بیا دایکم ساسو په دشمنانو باندې وکفا بالله ولیا پورا دی الله تعالی دوست وکفا بالله نصيرا پورا دی الله تعالی امدادي وليا نصيرا دا څوک دی الله يهود نصارا دي نبی صلی الله علیه وسلم ویلي الله دې مړکا کوم شي تحریف وکاو من الذين دعوا شان الله يهادو يهود دي يحرفون على ذا كلمه عن مواضع دخلوا زيننا څه مطلب د نبی صلی الله علیه وسلم صفاتو کې به تغییر ترمیم وکي شکل کې وختو کې قد کې مالدار بشراغه یو حکم غریب بشراغه بل ويقولون وبالمرض دا چې دی وای سمعنا من خبر واوردا واسوینا ونیمنو دا څنګه مشران وی منغاور دا کشران وی نه منو واور دا شکل غر په اوچت کړي واسوینا شکل کته کې سمعنا وی منغاور دا په خلا واسوینا نه منو سره کې د شي ظالمان دي وسم دې خلق شتا وی موږ مسلمانانو نبی منو او احادیث نبی شلا شي استبه نه مني جوابون لبه کار وي دا خو دې هو صفات دي د نبی د حدیث مقابله واسمع وکیل او تعالی د وکیل نه قدرت شي غیر مسمعين سمانا كون شي ادي دا من تعالی سو وګد سره کیندې تل څو کې بګي الله دې مړکا وراینا ولفظ راینا به لګین په شال چې تاولې وي به السنه تیم دا خپل شی به او اعتراض کوي په دین به دین باندې راینا به دا ویل کما خلا ايش من کیا کله به ویل شي ایز موږ نه غحبانه اعتراض کوي په دین کې ورسات کې الله اوس صحیح طریقه بیانوي دامه کی طریقې پرې الله دا خپل کوي څو جواب ولو انهم کچر د انسان قالوا ویل سمعنا من خبر واور دا واتوانا ومن لا واسمع وکید وګورم لره لکان خیرن لهم دا بده ډیره غره واقوم مضبوطه ولكن دمر خبر دل عنهم الله بده الله لعنت کړي په سبب د کوپر دوی فلا يؤمنون الا قليلا ایمان نه راوړي مگر کما دي خلق من الله لعنت کړي دسي الفاظ چې مونږ واورېدا مونږه منو وخت لګدو دا ډېر کې نه اعتراض
نه نبی له خیره نه پاغه باندې رد ورسه هغه تخفیف هو یرا اے يهود نصاراو کچرته په قران او سنت باندې ایمان رانو نو الله دا شکر نه بموران کوم مخبره شکم لګ سټ ګډ وډ ورې کوم څوک دکړي جواب خالی والے وګورې کنه احکار چې کړو کم چې نوجوانان و ټول شادوغان شو کم چې بډاګان او ټول الله خنزیران کړ څومره چې طاقت دی د الله يرتي پکاردا یا ایها الذین یا انسانانو تل کتابه شیل ورکړې شوی دی کتاب امنو ایمان راوړې بما پاس چې موږ نازل کړی دی مصدقا تصدیق کون کړي له ما دا کتاب او دین ما کوم چې تاسو سره دی تصدیق کوي معنا مراد قران او سنت درې طریقو باندې تصدیق قران موږ لوي چې د مخکې کتابونو باندې ایمان راوړي اجمالاً ال تذیر ورکه راغی د دې دعوی ورا ام توحید او دام وس دم کی یرا من قبل ان مخکې دینه چې موږ ران کو وجوان مخونه او وی ګرځو والا باریا پریشاګانو مخ وای د شیخیر کوم لکه شاه آیت باندې سوال دی دیجه کې الله واجب خبره کړي يهودو قران او سنت باندې ایمان راوړي کینه مذهبم کوم يهود نو سوارو ایمان نه راوړي بلکې مقابله کړي الله خو دې مسخ کړي د الله کلام کې خود روغ نشته یو څو جوابات اول دا په هغه وخت کې چې ټول يهود من هيڅ انه يهود او نصارا ایمان راوړي بده کې خډیر ایمان راوړي لکه عبد الله ابن سلام دی سلمان فارسی دی دویم قول لري چې زب تاسو دا مخونه اوران کم خود شین دی ویلې دنیا کې دې چې آخرت کې الله اوران کی دریم قیامت نشته به دا معاملہ الله وکي څلورم په ډیرو علاقو کې الله رام شکل مسکه کړي کنه اخبارونو کې بیانات رااله چې د شیو زنانو د قران مقابله کوله الله ته بيزو جوړ کړه ډیر د شو واقعات شته پنځم شکل به د انسان خو لیکن اخلاق والله د خنزيري ظاهري چې شکل لګوري دا انسان خودنه زړی د خنزير او د سپيري شپږم دا يهودي چې د قران او سنت مقابله کړي انسان چې په دقیق نظر باندې شکل وګوري ټیک د انسان به ای لیکن د دقیق نظر نور سره دا قواره په معلومیږي دا معنا الله دلته مراد کړی دا موږ لم الله یې را کړ چې اے خلکو د قران او سنت مقابله ونه کې کینی ګډ وډ وکړو د الله سره به چا سور برابر دی دویم یا بلعنتو بدی خلق معنی لکه څنګه چې ملانت کړي اصحاب السبت په خاوندانو د خالی والا وکانه امر الله مفعول او دې کار د الله کړی شوی یو خو دنیا وادي دي دنیا کې خلک دا وادي کې چې مون کامیاب کې به بداو خدا او دا چې شي کامیاب نمبر موانلی دا خلک چې ځان نه خلو باشي یو د الله وعده ده الله عز وجل وعده کوم مفعول زه به خمخه پورا کوم زه پرېدم بیان ورسه اخرت شرک رب تمداري کوم انسان چې په قران او سنت باندې ایمان نه راوړي خپل علاقه کې شرکی ایمان راوړي قران سره مینا وکي وسوي مړه قران پرې دی ولی دا خو اختلاف کتاب دی اختلاف پیدا کوي ډیر د خلک شرا خبره مونږ ته اوریدلې سار نمازګر او د شپې پورې لګي قران او قران دا مخلوق نه شي تنګړي دوی دا چا تنګړي دا خو عقیده لري دی قران دا ټیک چې دا وسونه ویل شي نو تارکه قران دی خلکو له تشریح الحمدلله دا خلک مسلمانان دي دا ملک د مسلمانانو دي دی قران باندې دی خلکو د سر نه د مال نه د عزت نه تیر دي تر دې هم کې جماعتګر او مقام د شپې پورې کې نسل دا خو د خلکو العادي خبره کوي سر په ور کوي او قانون دار عربي او متل کې المرء يقيس على نفسه سره په خپل ځان قياس کوي کنه
دی خپل دا کار نشي کولای دا ملت مردم سي به همت معلومي نه دا الحمدلله دې قران عاشقان دي محبين دي ان الله لا يغفر يقينا الله بخنه کوي ان يشرك به شراغ سره برخدار جوړ شي شرک ملائک دي کې انسانان دې مړ دي ژوند دي ويغفر ما دون ذلك وبخي قدر دین لمن يشاء چاله شي وغواړي څومره مهربان الله دی شرک په توبه معاف کوي الله دا نور ګناونه کله الله سي معاف ومن يشرك بالله سوچ شریک جوړ کړي الله تعالی سره فقد افترا یقینا دو تړل افترا او کله اسمه عظیم الله دې لوی ګناه دی وکړه ظلم دیو کې سورې لقمان کې برش یو عالم به مثال له بیانو یو شرک دی عام ګناهونه دي دام ګناهونه مثال دار یو سړی دی اسی د وضاحت لپاره ویل کیندا خو مثال هم صحیح کیږي نه پلی کجلې سل روپے به تور مثال ورکړي دا وساته یو وخت مطالبه وکړه چې پیسې را 90 روپے وی ویل څه سکړي یره دا خوا غونډی نه دی د دوی ماشومو بار څه سودا راغلی ونو ډیر پریاد کو د دوی په کور کې مال نو ما خپل دي سل 10 روپے دلا ورکړي چې دا په خلار شي دا سړی کې خوشاله شي زما کزو دومره احساس څومره خره ده دویم یو سړی د کور له به تور مثال کیلو 2 کیلو 3 کیلو غوښه راوړه سبزی کله چې په خوله کما وای دا خو کما ده یره وساره غونډې د ورځو پناره دي وی سمادانی ما کیلو یا پاو دا میراوا سایل مې ورولې غلا ظاهری دي شل تاوان کار غوښړه کې خوشاله شي ګوره دا څومره احساس ولا کزله وکدري ورځ دا کزه ور کوي دې شړې دې پښتنه وړ شرط لاړوي یره وساره غونډې سره وتا کې درې ورځې پاتې شوی و ما هیڅ چیرته به برداشت نه ځان موجنو بلم وښني شرک خود شری لکه سړي سره عزت کې شریک کېدل الله یو ار ګناه ما کوم دانه معاف کوم يهودي کې بل عادت دی چې کله خو مجلس کې نو عزت کو نه انفسهم د خپل ځان تسکیه کې مونږ داسیو مونږ داسیو ارس ما ډېر عجیب علم دی زړه عجیب مقرر زړه عجیب مجاهد زړه عجیب دایم زما ډېر عجیب استعداد دی التمی ډیګری حاصل کړو التمی ډیګری حاصل کړو التمی سند واغسو التا ټول عمر باندې کې تیر کړو الله یې مړه دا خو د شان صفت دی کمال دا دی چې الله ستاسو تزکیه وکړي چې الله وير دا دی د ځان تزکیه ولي کوي دې دغه ضرورت راغی بیا کولای شي لکه یوسف علی السلام د خپل ځان وکړي نبی صلی الله علیه وسلم سره یو بیبي ولاړو مسلمان دو صحابه په لار تیرې دل سره خبره کوله आवाज په کې ودی خراشه چې کله رالل وی ګوره د ازما خپل بیبي ده هغه ویل یا رسول الله تا باندې د شي ګمان وی هر سره شیطان لري کنه د تشکیز یې چراغ به کوي سبا سیرت کی راځي عمر رضی الله عنه فرمایي څو شیطان کوي ای اجمالی عجیب اوسه دار شپاړه وسیته دي وستا بدی چا بیان کرتے جواب بدی په بدی مکوا بلکې ته د الله سره تعلق جوړ کا چله ته ایت کودري دیم په خلکو باندې کو ګمان ساته دی چا بار کې بد ګمانې مکوا ځکه دا ګناه ده دریم چې چا خبره وکړم د شمو په احمد چې د پلانې رد وکي او په مې رد وکي که توجیه غل وکا ابو دردا فرمایي چې کله مسلمان ور خبره کړي اگر که ظاهر ورانه زی اوی توجیهات کوم چې باوی توجیهاتو کې حل نشي به مو مکی دي شي دي خبري او مقصد خو مال نه معلوم مون خو یې دا مقصد وګوره کنه د شي ویلي زیات کما بل یاد کی څلورم عمر رضی الله عنه ویل د اشتباه ځکه مگر ز تهمت اتق مواضع تهم کګر چې بیره کار خپل پنځم ویل چې ګوره راز بسات ځان سره راز چالونه خای چې تا بل له خدای غیب الله بیان سا کار خرابې شپږم ویل چې کله یو کار شوی نه پای کې ځان مشغوله و لکه سبا یو کار روان دی لیک چا کړین دي ته اوس نه وای کدي پلاني دا کارو کې زو سره دا معاملې کوم څه پته لګي مړکی کې ژوندې
دغه ځم مشغوله ما و مې ویل چې به پیدا کارونه کې ځم بندوا چې نه به دنیا پیدا نه د آخرت دې لپاره به ډېر حدیث ان شاء الله تشریح اته مې ویل نه کان ملګری ځان له انتخاب کا نیک ملګری دا ډول دی په وخت د ډول کې او چې کله مصیبت راشي نو دا سات تایید به کوي تعاون دی کوي نیک ملګری والا نه مې ویل چې رښتیا وینا وکي اگر کته وجه لیکيږم رښتیا ایمان چرړه ده رښتیا به څه بغرځي لسمه ویلې به ځا قسمونه مکوي هر خبره کې والله 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 به ځا قسمونه چې کوي ګور مال او دین او اهل ټول برباد شي تاسو انته به قسم حیثیت بیان شي یو لسمه ویلې د دشمن خوا کې سولېګرا سولېګما څه عجيبه وشي ته کړي دشمن بری خوا کې اورې راوړې همړه ما څوک سګي یو دم بغیر شي دولسمه ویلې چې ډېر ملګر رم رازونه پیش کوي شواره ملګرونه چا دیندار دي دیر لسمه ویل چې فاجران فاسقان سره ملګرتوب مکوي زکه دې طبيعت نوستا طبيعت غلا وکي ته خبره پتا باندې اثر لري دا خو بد ملګری دی لکه لوهار غونې جامې بری وسوځي یا بر اوس باندې بد دوی درشي سوال لسمه ویل چې کلمونس کې ډېر پاجځي قبرستان کې جګر جړې په خوشو باندې ګناه چې کوي له ګورسان ټینګ کوي پین لسمه ویل د نیکانو خلکو له مشوره علي شپارسم عجیب وشي ته کړي دي چې وسړې استا سره په غم کې شریکي گنا استا د غم کومک نه کوي اغل خپل لازم وایا اخو نورم خوشالي دلیل په دې تذکر خپل ځان مکوي مګر ټیک ضرورت راغی به کولې شي حدیث کې راځي به کربل چا تسکیم کوي نو د شوه چلې حساب کوم کوي موږ ظاهر لګورو ځکه تذکر امانه د باطن حال بیانول د باطن حال باندې واجب څوک ویږي الله د شیوه شرداس ما ملګری دی زما سره به درسونه کې ناشته زه په ګمان لرم نور د په باطن باندې الله په دې دومره وینا تک رسول الله فرمایي د سیمه چې د ټول پټول ذمہوار بل الله بلک الله تعالی یذکی من یشاء تسکیه کې اشاره چې وغاړي صفائی کوي ولا یظلمون فتیلا په دې خلکو به ظلم نشي په شان دا غنری تار د خرما د اډو کې منځ کې پروت دی کجوره شکل مقام کې روزه ماته وای دا سړي وګورئ دې سړي کې وګ چاو دی د چاو کې سپین تار پروت دی دې لوري شي فتیل دویم د زړی پر سر کې یو دار دی غیر لوري شي نخیر د دې زړی پر بدن باندې سپین قشر دی چې ګوتې ورول شي ټولېږي هغه لوري شي قسمیر قرآن کې الله دا درې وړ خبرې استعمال کړي کنایه د لکش نه ده الله دې ظریف انداز ظلم در باندې نه کو زه دومره انصاف ولایم